د ځمکې ګاونډۍ سیاره یوه صحرا چې تیر وخت یې ژوندوسته او همداراز له شدیدو اقلیمي بدلونونو ډک و، نښې اوس لا هلته پر سطحه باندې لیدل کیږي. له 2004 میلادي کال راهیسې د اروپا د مارس اکسپرس په نامه فضایي ماموریت دغه سیاره د پیچلو آلو په مرسته پلټي. Ich muss schon sagen, زه باید وایم چې له تخنیکي لحاظه د داسې یوې بیلې جوړول یو ستر کار دی چې د مرمت پرته کابو شل کاله په یو ستونزمن چاپېریال کې چې د مریخ له وړانګو سره هم مخامخ وي فعاله اوسي. دا په اصل کې له هغه وخت راهیسې بېلې کومې غلطۍ نن هم فعاله ده. دا په رښتیا ډېر عالي دی. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. د مارس اکسپرس دا ځانګړې کامره په رښتیا تر ټولو مهمه آله ده چې رالف یومن یې هم په جوړولو کې ونډه لرله او ډېر دقیق عکسونه اخلي. دې کامرې د مریخ بشپړه لومړۍ درې بعدي او رنګه نقشه جوړه کړې ده. د سطحي ماډولونو یې د ځمکې د دې ګاونډۍ سیارې د جیولوژیکي تکامل او همداراز د اقلیمي تاریخ په اړه نوي معلومات په ډاګه کړل. مریخ ته تر رسېدو لږ وروسته دې بیړۍ هلته کنګلونه وموندل چې دا یو هیجاني خبر و. هغې په دې اړه هم نور شواهد ورکړل چې هلته په رښتیا یو وخت ډېرې اوبه موجودې وې چې له منظرو یې هم ښکاري. Wir wissen, wie hoch die Berge sind, wir wissen, wie tief die Täler sind. Und letztlich kann man daraus natürlich dann auch ableiten, wo war wie viel Wasser vorhanden, wo war wie viel Wasser wie lange vorhanden. Das ist natürlich schon entscheidend, um festzustellen, ob der Mars mal belebt war und zum anderen um festzustellen, ob man in Zukunft vielleicht was damit anfangen kann. هغه سیند چې یو وخت په مریخ کې بهیده پر ځمکه د راین سیند ته چې د آلمان یو ستر سیند دی ورته دی. دغه سیند هم په ثانیه کې له 3000 تر 5000 مکعب متره پورې اوبه انتقالولې. د مریخ له ستر اورشیندونکي سره اکسپرس د تازه راوتلو موادو نښې موندلي چې کابو 2 میلیونه کاله زړې دي. هلته ښایي اوس تر ځمکې لاندې ګرم ځایونه وي چې میکروبونه پکې ژوند وکړای شي. د استوا پر خط او پر منځنیو ارزونو یوه بله ستره موندنه د کنګلونو نښې دي. دلته یو وخت کنګل یوې سترې ژورې ته ښویېدلی دی. بیا دلته تر لومړۍ لاندې یوه بله ژوره کنده ده. لومړۍ یې ډکه شوې ده او بیا دویمې ته وربهېدلی دی. دې زه ډېر سخت حیران کړم. زه چې په غرنۍ سیمه کې رالوی شوی یم دلته داسې احساس کېږي لکه سړی چې په خپل کور کې وي. د کنګلونو نښې ښیي چې مریخ داسې قوي زنګېده چې د استوا خط یې د قطب او برعکس قطب د استوا خط ته ښویېده. له همدې کبله پخوا اوبه مخ او پر شا تللي. هغه سایکلونه چې میلیونونه کلونه یې دوام کړی سیندونه ترې رامنځته شوي او بیرته له منځه تللي. نښې تلپاتې دي. مارس اکسپرس یو رادار هم لري. په دې سره د پلټونکي وسیلې په لومړي ځل په ایکس شعاع سره د مریخ د ځمکې تر 15 کیلومتره عمق وپلټه څو روښانه کړي چې دغه بې اندازې اوبه چیرته دي. دغه رادار په سویلي قطب کې کنګل اندازه کړ او ښایي چې هغه دومره لوی دی لکه اروپا. د هغه یخ کافي دی چې ټوله سیاره تر 11 متره لوړوالي پورې په اوبو پټه کړي. په 2013 میلادي کال کې دې رادار د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم شرط وموند. تر ځمکې لاندې رودونو کې روانې اوبه چې د مریخ سطحې تر صافي لیکې لاندې د یوې سپینې پټۍ په شان لیدل کیږي. سپیکترومیټر هم هیجاني موندنه کړې. په مریخ کې میتان ګاز د مریخ یوې امریکایي نقلیه وسیلې بیا په هماغه وخت او هماغه ځای کې پر ځمکه دغه ګاز موندلی دی. Dieses Methan دغه میتان یو ډول لیونی مالیکول دی. ماور او بنفش وړانګې دا له منځه وړي. دا په دې معنا چې که چیرې رښتیا په فضا کې موجود وي نو تر 1000 کلونو زوړ نه دی.
ډېر احتمال دی چې دغه میتان د ځمکې لاندې څخه راپورته کیږي، خو څرنګه رامنځته کیږي؟ آیا دا د هغو میکروبونو څخه راځي چې تر ځمکې لاندې ژوند کوي، لکه پر ځمکه چې منجمده خاوره میتان غاز تولیدوي؟ او یا دا چې د جیولوژیکي پروسو پر وخت افراز شوی کله چې اورشیندونکي فعالیږي؟ کارپوهانو د دې پوښتنې جواب لا نه دی موندلی. د دې جواب د موندلو په موخه ټریس ګیس اوربیټر په نامه یوه پلټونکې وسیله د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې واستول شوه، د اروپا د مریخ د پلټنې دویمه وسیله. تر دې مخکې چې د مریخ په اړه د اندازو په اخیستو پیل وکړي، د غازو کشفونکی دا اوربیټر باید مریخ ته ډېر ورنږدې شوی وي. دا پلټونکي وسیله میتان او همداراز نور غازونه اندازه کوي. کله چې لمر د مریخ تر شا پریوزي او یا راخیږي، نو اوربیټر ان د فضا بیلابیل قشرونه هم پلټلی شي. آلې دومره حساسې دي چې د هوا په 1 تریلیون ذراتو کې د میتان 50 مالیکولونه موندلی شي. په دغه وسیله کې لګېدلې یوه کمره کولی شي وښیي چې دا میتان له کومه کیږي. تر اوسه یې ډېر حیرانوونکي عکسونه استولي دي، خو اوربیټر لا میتان غاز نه دی موندلی. دا ماموریت باید اوږده موده کار وکړي څو ګټوره اندازهګیري وکړای شي. کله چې موږ د میتان په اړه غږیږو، نو موږ بیا ډېر په مشکله د تشخیص حد ته رسیږو. اروپایان به په 2022 میلادي کال کې د روزلاند فرانکلین په نامه خپل لومړی روباټ مریخ ته واستوي. هغه به د مریخ پر سطحه ژورې کیندنې وکړي او وبه پلټي چې آیا هلته نور پیچلي مالیکولونه شته او که څنګه د میکروبونو پاتې شونې په ځمکه کې پاتې کیدی شي د فضا د هغو وړانګو څخه په امان کې چې نیغ په نیغه پر مریخ لګیږي او پر سطحه هر ډول ژوند له منځه وړي.